لومړی خو دا باید ووایو چې د پاکستان دا نازمردانه بریدونه چې خلاف د هر راز بشري اسلامي بین الدول او بین الملل او همداسې د ملګرو ملتونو د هغې دویمې مادې څلورم بند چې ملکي کسانو باندې عملي کوي او زموږ حریم یې نصب کړی ده په کلکو ټکو غاندو او دوی دغه ظلم له افغانانو سره په تېره کې هم ترسره کړی ده. اوس یې موږ وینو چې دوی په ډېره ظالمانه توګه زموږ په خلکو باندې بمبارډونه کوي. د ښاغلي ملا محمد یعقوب مجاهد سفر دوحې ته یا د قطر هېواد ته ډېر مهم ده ځکه چې قطر د افغانستان په سیاسي او حتی په ډېرو نورو د حکومت ولي په چارو کې په تېرو 2 لسیزو کې ډېر مهم ده او زه باور لرم چې افغانان هېڅکله د جنګ غوښتونکي نه دي. دا نور هېوادونه چې په موږ باندې جګړې کوي افغانان سوله غوښتونکي خلک دي او د سولې خبرو ته همیشه آماده دي.